دا کوم عمل چېرته ښیم دا د هغه ښځې او خاوند په منځ کې د محبت دپاره دی چې واده وشي او دوی په منځ کې خپل منځ کې جنګ جګړې ډېرې کوي او چې کله جنګ جګړې ډېرې شي نو محبت کم شي خبره طلاق ته ورسېږي یا ښځه لاړه شي پلار کره کېږي بیا جرګې مرکې شي یا داسې خبره جوړه شي چې ورته پته لګي چې دا معاملات زمونږ غلط طرف ته روان دي او د دې نتیجه به ډېره غلطه وي یا یو ښځه تلې ده واپس خپل کور ته راته وغواړي یا یو ښځه تلې ده او خاوند دی وایي چې زما دا ښځه واپس کور ته راشي دا انتهایي اسان عمل دا کولی شي ولې چې د چا دا معامله نه وي که نه نو به طور صدقې جاریې چاته کوم ورته ښودلی هم شي کوم کسان زما دا ویډیو ګوري خامخا د هر چا په خاندان په ګاونډ کې به داسې د ښځو د خاوند په معامله کې به څه لانجه به وي نو هغې ختمولو لپاره به انشاءالله طلاق به یې نه کېږي خوشحالي به پسې خاوند راشي بوځي به یې یعنې ښځه بعضې ښځه غواړي خاوند پسې او خاوند یې غواړي چې زما دا ښځه ما سره رابطه وکړي یا به ورته وایي خاوند به وایي چې کور ته راځه د صحت د مونځ نه بعد دا آیاتونه چې دي انتهایي اسان دا د صحت مونځ نه بعد 314 ځل اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دا آیات دا دعا چې کومه ده دا 314 ځل ویل دي خو چې کوم ټایم کې دا وایي نو خوله کې یا ټافي یا یو خوږ شی دا کېدی او بیا د ماخوستن مونځ نه بعد 314 ځل د سوره ممتحنه قرآن کې یو سورت دی چې سوره ممتحنه نومېدی د هغې 2 نمبر آیات دی او غالبا دا سورت 80 نمبر سورت دی که دلته به تاسو نه پوهېږئ نو ما ته بیا وټساپ مه کوئ چې کوم آیاتونه قرآن په خپله لږ کولاو کوي او ویې ګورئ هغې کې آیات دی چې عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وبين الذين عاديتم منهم موطأ والله قدير والله غفور رحيم دا آیات کریمه دا یو څلوېښت ورځې د عمل چې تاسو کوئ انشاءالله العزیز کم کسان چې زما دا ویډیو اوري که آیات کې زه چلته غلطېږم نو دا قرآن نه مې ځکه دا کړه چې هلته نه به یې تاسو سیټ هم کوئ او صحیح به یې کوئ هغه ځای ځاته ولیکئ او پرچه باندې یو څلوېښت ورځې دا عمل وکړئ هغه ښځه یا هغه خاوند چې په جرګو او مرکو په مینتونو په زارې باندې نه کېږي انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت به هغه که ښځه ده که سړی دی واپس به هغوی د خپل د کور د جوړولو کوشش وکړي او کور به جوړ شي الله رب العزت دې د ټولو څومره جوړې شي د ښځو او خاوند په منځ کې محبت واچوي الله دې زموږ مشکلات اسان کړي نورو وظایفو دپاره زموږ چینل کې وظایف تاسو کتلی شئ د الله په امان